السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ورځ هم په خیر، سفر هم په خیر. ته ودرېږه چې دا یو کار خو ډېر ضروري چې دا خو وکړمه. ښه اوکې ګډ. ښه نو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. پس له ډېره داسې د 10-11 میاشتو وروسته زه خپل فیسبوک پاڼه باندې لایف راغلم. مخکې ورځو کې راته چا مخکې د 3 ورځې مخکې چا راته ویلې چې نجیبې څومره وخت کېږي چې فیسبوک باندې لایف نه راغلی، لایف راشه. دا ما ورته د هغې 2 وجې دي. یو خو دا ده چې زه ډېره زیاته مصروفه یم، ولا که مې دومره حوصله وي چې فیسبوک باندې م لایف راشم. و بل هغه دا ده چې نامخته خلک په سوسایټۍ کې یا په ټولنه کې دومره بېکاره ناست دي چې څوک هم لایف راځي بس دوی ترې یوه خبره جوړه کړي او کیسه تیره جوړه کړي. بس په دې وجه به زه لږه اوایډ کوم. خیر نن ځکه زه لایف راغلم چې پرون ما خپلو دوستانو ته، هغه مینهوالو ته چې هغه پاکستان کې اوسېږي، پاکستاني دي، هغې ته مې د 14 اګست مبارکي وویله. ښه نو په هغې باندې وروره جانه هر چا په ما فتوې راکړلې، هر چا چې د څه بهتانونه او الزامونه ولګېدل. دا څه نوې خبره نه ده. دا دې خبرو سره زه مخته یم. دا خبرې زه همیشه د دې بېمعنا خلکو بېمعنا خبرې اورم. نو ما ناوخته پورې دفتر کې کار کوو او ظاهره خبره ده چې زه ډېر ښه دوستان په ژوند کې لرم او د هغه دوستانو مینه او وجه ده چې ما دوی ته 14 اګست مبارکي ووایي او هغه مینه ده چې دوی ما ته راکړې ده. وایي لمر په 2 ګوتو نه پټېږي، صحیح ده. نو او که څوک د دې حقیقت نه تښتي نو هغه د هغې خپل مشکل ده. نو هغه دوستانو ما ته ویلې چې ولې نجیبې دومره نفرت ولې دا داسې دا داسې. نه اوس چې زه لایف راځم هم نو هغې ما ته چې نه ته به لایف به نه راځې او دا د نو ما ورته ویل نه د چې زما په ذهن کې هم څه پوښتنې دي چې باید د دې نه وپوښتلی شي او کیدای شي دوی سره ځواب وي. په لیټ 80s کې رشین وار کې 2 میلیونه افغانان پاکستان ته مهاجر شول. د چا په یاد دي؟ څومره مهاجر شول ایران ته؟ هغه مې ایجنټ دي د ایران. 2 میلیونه چې لاړل پاکستان ته مهاجر شول هغه ټول ایجنټ دي. امریکې ته چې ولاړل، صحیح ده. او د ټرمپ غوندې سړی، صحیح ده، هغه د هغې رئیس جمهور دی، همت لري چې هغه افغانان چې په ما ګوتې پورته کوي او ما ته څه نومونه اخلي، همت لري تګ کړي دغه پاسپورټ راشي که نه خپل وطن ته. مجبوره یې که نه، د خپل الواد غم دی، د خپل ژوند غم دی در سره. زه پوهېږم په دې، خو تاسو ولې نه پوهېږئ؟ نو آیا زه هم تاسو ته د امریکې ایجنټان وایم؟ هغه برطانیه چې دغه د ډیورن دا مشکل هلته چې اوسېږئ، آیا د هغې خلاف خبره کولی شئ؟ غږ هم پورته کړی، څه فکر هم کړی؟ آیا تاسو د برطانیې ایجنټان تاسو ته ووایم یا تاسو یاست واقعي؟ یا زما هغه افغانان وروڼه خویندې چې ډېر په مشکل ځان یورپ ته، جرمني ته او بل ځایونو ته رسولی دی، ایټلي ته او کم ځایونو ته او قاچاقي او په کومو مشکلاتو، هغې ته ووایم چې تاسو ایجنټان هستئ. مونږ دغه خلک چې مهاجر شول، څو کاناډا، امریکا، لندن، یورپ، ایران، پاکستان، انډیا ته ځئ چې تاسو خو د را ایجنټ یې، ثبوت لري وروره؟ نه، خو دغه ته لاړې که نه؟ ته ولاړې بس ته ایجنټ شو. ښه دا ټول افغانان چې په دې نورو هیوادونو کې دا ټول ایجنټان شول بغیر ثبوته، صحیح ده. بس دا چا خوښه راغله راپاڅېږي، په چا یو فتور کوي، چا ته یو خبره کوي، بس صحیح ده. په هغې کې د هغه چې وس ونه رسېده چې خارج ته ولاړ شي، هغه غریبانان چې په دې افغانستان کې په دې مشکلاتو کې ژوند وکړ، تعلیم یې حاصل کړ، هغه نن
په دې تېښته کې دي چې څنګه فرار وکړي دي د افغانستان نه. دروغ وایم؟ په دې قاچاقي لارو باندې څومره ځوانان، څومره خویندې، څومره ماشومان موږ ترلاسه ورکړل. دروغ دي؟ ولې تښتئ؟ ولې ځي؟ څه حال دی دلته؟ خو پرېږده چې موږ به د نورو هېوادونو سره نفرت او دا کوو. دا نن موږ او تاسو د پښتون په نوم، د تاجک په نوم، د هزاره په نوم یو بل څنګه د ګریوانه رانیولي دي. او زه خو داسې غیرتمند یم، او ته خو داسې، او ته خو داسې. پرونه راسې ګورم ډېر وطن پاله، ډېر وطن دوسته خلک چې دي هغه چغې وهي، بدرد وایي. د دې نه دا پوښتنه وکړئ چې آیا په دې وطن کې ادارې نشته؟ هغې ما نه پېژني؟ هغې ما پېژني، ډېره ښه مې پېژني د افغانستان ادارې. هغې ته معلومه ده چې زحمت وباسم، ښه کار کوم. ستاسو ویلو ته ضرورت نشته. او زه چې نن سرې سرکې ګرځم او دغه ځکه چې ما کې غلا نشته، ځکه زه نه ډارېږم. نن زما په مخ باندې موسکا ده او ډېر کانفیډنټلی ناست یم تاسو سره خبرې کوم. هغه افغانان چې دا وایي چې تا مبارکي ولې ورکړه، زموږ رئیس جمهور هم ورکړې ده، اشرف غني بابا هم ورکړې ده، کرزي صاحب هم ورکړې ده، داسې نور هم. ولې په مبارکۍ کې څه دي؟ څه دي؟ ښه، دا خبره مې وخته کې هغه افغانان وروڼه خویندې زما چې ډېره مې خفه کېږم واقعا، هغوی چې ما ته بد رد شکنځل او څه نومونه به او په څه الزامونه راباندې لګوي، بهتانونه راباندې لګوي بغیر د څه ثبوته. دومره خپل عقل نه استعمالوي چې دغه موږ خو بیا هم په خارج کې یا په بل ځای کې یو، دغه خو هلته په سور اور کې هلته ژوند کوي، نو دلته داسې ټول ړانده دي، نه ګوري، څه ورته نه ښکارېږي. زما یو نمبر دی د افغانستان، که خدای مې نه غلطي نو 5-6 کاله زوړ نمبر مې نه بدل کړی، مې نه دی په دې نمبر ټولې دنیا سره خبرې کوم، نه مې دی بدل کړی، نه یې بدلوم. یو نمبر را سره پاکستان کې چې نه پوهېږم 14 کاله زوړ دی که څومره دی. ولې؟ ځکه چې زه غلط کار نه کوم، په دې نه ډارېږم. که څوک ما انډر ابزرویشن وساتي، چیکینګ کول غواړي، ودې کي. د خلکو غوندې هره میاشت په کال کې 2 وارې 3 وارې نمبرونه زه نه بدلوم. ښه، نو خبره دا ویله چې هغه زموږ افغانان وروڼه خویندې چې په ما ډېر ګران دي، چې ما ته بد رد وایي او الزامونه او بهتانونه ما درته ویلي چې لګوي، نو هغوی په سترګو نه ویني هغه افغانان چې هغوی د دې مکتبونه نن نه 30-40 کاله مخکې وران کړل، بیا یې وران کړل او بیا یې ورانوي، او خپل اولادونه یې په خارج کې درس وایي، لورانې یې ډاکټرې شوې، همدغه د همسایه ملکونو کې همدغه خارج کې هغوی درسونه وایي. تاسو لږ وګورئ خپل د ایلیټ کلاس ټول د ټولو اولادونه په خارج کې دي، ستاسو په سرونو ستاسو په وینو باندې لوبې کوي، خزانې ډکوي خپل اولادونو ته. هغه فارسي کې وایي واشما ګوسفندا وایي چې چاړتې بس هغې خواته منډې وهئ، چا ته باندې دې خواته منډې وهئ. د هغې اولادونه چېرته دي؟ ولې نه راځي د کابل کې کار ولې نه کوي؟ ولې دلته درس نه وایي؟ ولې؟ ښه، هغه هم پرېږده. هغه چې هغې څه وکړل، ما ته تاسو ته نه ټولې نړۍ ته ښکاره شو. نن هغه ستاسو رهبران دي، هغه ستاسو مشران دي، هغه ستاسو افغانان دي چې په سلهاوو زرهه یې ستاسو خاوره خرڅه کړې ده. نن تاسو هغې ته پړقې کوئ،
نن تاسو هغې ته خوشحاله استئ، نن بیا ورپسې منډې وهئ، ځکه چې وس هم نه رسېږي که نه، هېڅ نشئ کولی د هغې. زه یو ښځه ذات یم که نه، ما ته ډېره اسانه ده چې راشي الزامونه بهتانونه بغیر د ثبوت ته ولګوئ. وروره دا الزامونه خو ته په ما نن نه لګئ. زما ښه یاد شي چې په 2015 کې چې کله زه راغلم افطاري پروګرام کې هم تاسو داسې غوغا راغستې وله، صحیح ده؟ او دا دنیا اوس ډېره وړکۍ ده، که د چا څه کړي که نه هغه ډېر زر راوځي. نو دو خلکو ته خو تاسو څه نه شئ ویلی وروره جانه، صحیح ده؟ وایي اوبه همیشه په کمزوري ځي، وایي زه خو دا ستاسو سوچ چې زه کمزور یم، زه نه یم. ښه، که تاسو په دې خفه هستئ چې زه ولې کار کوم، ځکه چې تاسو خو زه ګورم هر هغه ښځه چې د کوره راوځي زما پروګرام ته راغلي، لایف پروګرام کې ولی ګاینکالوجست وه، ښځه ډاکټره وه، هغې وایي چې په خدای کې نو که د مکریانو کې زه اوسېږم چې د کوره راوځم چې دوی په ما باندې څه ورته وایي هغه پرزه ځي او خبرې راته کوي او بدې خبرې کوي چې دا شفاخانې ته ځي، دا بد شی کوي، دا به دا کوي. که یوه تورسرې ما ته وښیي په دې افغانستان کې په دې کابل کې راته وښیه چې هغه تر یونیورسټي یا تر مکتبه پورې ځي، څوک هلکان یې نه زیروي، څه بد ورپسې نه وایي. نو هغه ښځې چې کار کوي هغې پسې بد وایاستئ، هر چي ته چې کار کوي تلویزیون کې. ښه، ما ته اسلامي ملکونه راوښیي چې هغلته ښځې په تلویزیون کې کار نه کوي یا خپل ژوند نه تېروي. سعودي نه واخلئ بېرته تر دوبۍ پورې، نور داسې ټول ملکونه. ښه، دا خبر ما یو څو پوینټس هم ته لیکلي وو، ځکه چې ما ته معلومه وه زه خو د خبرو بوجه یم چې یو وارې خبرې شروع کړم بیا به رانه هېري که نه، صحیح ده؟ نو بیا دا خبر راځي چې دا وختي مې درته وکړله که نه چې راوځئ هغه خلکو ته ودرېږئ چې زه هم نورتوب وګورم که نه، صحیح ده؟ هسې بې وجه بې معنا خپل ځان هم ستړی کوي، خپلې خولې هم ستړی کوي، خدای مو په نیکه که. ښه، او ښه اوس خلک دا وایي که نه چې په سوشل میډیا راشي بد وایي دا وایي. راځئ ځوانانو یو کار وکړئ، راځئ په افغانستان مینو یو کار وکړئ، یو ډېر ښایسته شفاخانه جوړه کړئ په دې کابل کې، داسې شفاخانه جوړه کړئ چې ستاسو افغانه خور او ورور د پردیو سفارتو مخې ته په خاورو کې نه لوغړېږي، منتونه نه کوي، ژړاګانې نه کوي چې خیر د ما ته ویزه راکړه چې زه د علاج دپاره ولاړ شم ستاسو هیواد ته، محتاج نه د چا. راځئ راټول شئ، په ځای د دې چې یو بل د ګریوان ونیسئ، بدرد ورته ووایئ، شکنځلې وکړئ. افغانستان سره خو اصلي مینه دغه ده، راشه پراکټیکلي ښکاره کړه. ښه، راځه داسې خپل تعلیمي معیار او مکتبونه جوړ کړه چې ستا ځوانان دې ته مجبوره نه شي چې بروسیه واخلي لاړ شي سټینډرډ ایجوکیشن دپاره نورو هیوادونو ته په سکالرشپ. راځئ که نه، دغه د وطن سره مینه، دا چې بیرغ مې دلته راځړولی ده، دا چې د وطن په نوم باندې دته بد وایم، دته شکنځل کوم، دته بهتان لګوم، په دې الزام لګوم، دا خو وطن سره مینه نه ده. دا اصلا ستا وطن ته هېڅ فایده نه ورکوي، که ورکولی وروره خو اوس به د وطن جوړ څومره بد رد چې تاسو یو بل ته وایاستئ، څومره نفرت چې تاسو د یو بل څخه کوئ، څومره نفرت چې تاسو خوروئ. خو نن به زموږ او ستاسو وطن جوړ وی. نن که دغه خلکو دغه افغانانو خپل وطن نه وای خرڅ کړی، مونږ در په دره نه وای، ولې به زما فامیل، ولې به ستا فامیل مهاجر کېده، ولې به نن ما ستاسو نه دا ګیله کولې چې ولې ما ته دا بهتانونه وای، ولې به تاسو خپلې خولې سپکولې، ځان هم سپکاوه چې سپکې خبرې هم کولې. خدای عقل درکړی، اشرف المخلوقات هستئ، لږ سوچ وکړئ په دې، لږ فکر وکړئ. ښه، زه په دې نه پوهېږم چې زه په کومه ژبه په کومه خبره زه تاسو ته دا ووایم چې همیشه د هوش نه کار اخلي ګلابه، د هوش نه، د جوش نه.
دا هم د لاسه ورکړه که نه که ورم نه کړم ولې زه خو هغه وخت کې نه وم وایي کافر دی وطن فروشه دی دا دی تاسو ویل که نه همسایو او نورو خلکو د نورو هیوادونو خلکو خو نه ویل خو همدغه افغانانو ورته ویل ورمکه د لاسه نن پسې چغې وهئ د چا نه پوښتنه کوئ اول د ځان نه وکئ لاسونه د چا او د په قتل کې پلانینګ پرېږدئ اول هغه لاسونه افغاني پیدا کړئ نن هغه لاسونه تاسو نن هم ښکلوئ نن هم د هغې تر شا تاسو ولاړاستئ او تمه د انصاف غواړئ د خدای نه څوک هم ترلاسه ورکړ څوک هغه وخت هم درته ویلي چې د هوش نه کار واخلئ یو بل وپېژنئ راځئ چې یو شو او نن هم هر کس تاسو همدغه چغې وهي هغه کس چې واقعا په افغانستان مینې ځوانان زه همیشه دا وایم چې د هر هیواد آینده وي دغه ځوانان چې جنګ کوئ نفرت کوئ شکر الحمدلله اوس خو تعلیم یافته هستئ په لاس کې هم د ټوپک د چړو په ځای کتاب دی قلم کتاب تاسو څه درښیي دا درښیي چې دنیا چیرته روانه ده او تاسو چیرته یئ تاسو د دنیا سره باید څنګه خبرې وکړئ وروره که وطن دې په جنګ آبادېدی خو دغه دوس به آباد وی ولې نه ده آباد ځکه چې جنګ چې هر څونه وکړي د هغې هیڅ نتیجه بغیر د مرګ او د وینې نه بل هیڅ شی نشته ځوانان یې راټول شي د هغه خلکو سره مشکل لري د کومو هیوادونو سره د هغې ځوانانو سره رابطه وکړئ ورته راځئ وروره د مشرانو نه خو پوره نه شوه هر یو راځي په موږ خپل سیاست کوي هر یو راځي زموږ د سر سودا کوي هر یو کس راځي زموږ وینه خرڅوي هر کس راځي موږ په کم نوم باندې خرڅوي واقعا چې په وطن مینې را میدان ته شئ کینئ ټیبل ټاک کې په میز کینئ چې وروره دا مشکل چیرته ده اکو وروره ته زما ماضي یادوي زه ستا ماضي یادومه نو دا خو تربورولي ته دا خو به نو تر ابده روانې نو دا خو بیا نه سمیږي زړه کې به دا امید او دا جذبه ساتي د پازیټیویټي د مثبت چې اراده مې یوازې دی چې دا افغانستان دې د جوړولو دپاره به موږ خپل ذهنونه خپل نظر مثبته کوو ښه زه هم لکه د نابود تاسو ته لګیا یم نصیحتونه کوم الکه زه پوهېږم تاسو ټول پوهېږئ خو دا مې دې پورې ولې چې لکه دا خوښې خبرې یا د خوښې کارونو په ځای باندې عملي یو کار وکړئ چې ځای مو ونیسي ښه کینئ خبرې وکړئ ځوانان هستئ نامخته ټول ځوانان د خپل هر هیواد څه ورته وایي چې طاقتي قوتي خپل طاقت قوت شعور دغه په دې سوشل میډیا باندې بې معنا خبرو باندې بې ثبوته الزاماتو بهتانونو باندې مه ضایع کوئ ځای نه نیسئ که ځای نه وي خو هغه دی تاسو هم ګوایئ موږ هم ګوایو د کلونو نه په دې فیسبوکونو باندې تاسو اوړئ راوړئ وروره څه هم ترې نه جوړ کړه کینې خبرې وکړئ نفرت نه هیڅ شی هم نه جوړېږي را میدان ته شي دې خبرې بل دا چې ډېر خلک ماته تھریټس راکوي دھمکۍ راکوي اخطارونه راکوي خو دې خبرې ته مخکې راځم وروسته راځم اول به بله خبره وکړم زه دا چې زه څومره کامیابه شوم چې زه دلته رالم افغانستاني میډیا ته او څومره ناکامه شولم دا په خپل ځای زه په دې باندې چا سره بحث نه کوم ځکه چې ما مخکې مې ور په دوه ګوتو نه پټېږي څه چې حقیقت دی هغه حقیقت دی او حقیقت دا دی چې زه د یو نوي آیډیا سره د نطاقي یو نوي سټایل سره چې زه کله افغانستان ته رالم نن شکر الحمدلله نه صرف زما خپرونه کامیابه ده بلکې ډېر چینلونه زما خپرونه
چې دا همغسې خپرونې مخکې وړي. زه کاپي ځکه نه وایم چې دا ښه لفظ نه دی. زه په دې ویاړم چې هغې زما د خپرونو غوندې خپرونې شروع کړي دي او نجونه رامخکې شوي دي او هغې دا خپرونې مخې ته وړي. او صرف خپرونې نه، زما د خپرونو برخې که هغه پیکچر گیم و، داسې د ریپټ فایر و، که هغه میوزیک گیم و، دا ټول شیان نن تاسو په مختلفو چینلو کې په مختلفو خپرونو کې ګورئ چې نطاقانې هغې نه استفاده کوي. ما په د روژې د اختر د روژې چې کوم اختر وړکي اختر کې ما تیټر په نوم باندې یو ډرامه کړې وه، بنډار که نه. نو تاسو کتل چې زموږ ډېر ښه چینل فارسي چینل چې دی هغه هم د هغې یو ورژن یو کاپي غوندې به ورته نه وایم بیا کاپي غوندې لکه هغسې یو ورژن هغې وکړو چې ډېره ښې وکړو، ځکه چې جدیدیت او نوښت پکار دی په کار کې. او دغه ته چې زه ګورم ما ته د چا د ویلو ضرورت نشته، زه خپله خوشحالېږم چې زه خپلې آیډیز ګورم نور خلک یې امپلیمنټ کوي یا کار پې کوي. دا زما دپاره غټه خبره ده او د چا ویلو ته ما ضرورت نشته چې ما ته ووایي. بیا دې خبرې ته راځمه چې ډېر خلک چې اختار او دا او دا او دا او دا ما ته خیرې کوي. ورور جانه په مور ګرانه ما ته چې خیرې کوي ځان ته دعا وکړه چې ورځ دې ښه شي. دومره مصروفه شي لکه زما چې 10-11 میاشتې وخت پیدا نه کړي چې فیسبوک باندې لایو راشي، کمنټ خو لا لرې پرېږده چې چاته یې پرېږدي. صحیح ده، نو ځان ته دعا وکړه. او هغه چې بیا هم دا دمکیان دغه راکوي، نو ورور جانه ته باید په دې باندې پوه شي چې زه د ډار په ورځ نه یم پیدا. صحیح ده. زه به یو پیاله چای ځان ته واچوم نو بیا به تاسو سره خبرې وکړم. چای ډېر ضروري دی که نه. تاسو هم د زعفرانو چای ځان کړی وم چې دې نه مخکې دفتر ته ورشم یو پیاله چای وخورم ستاسو په اجازه باندې. ښه، نو د ډار په ورځ نه یم پیدا. کله پورې چې امکانات نه ول په خپل افغانستان کې د کار کولو، زه هم د نور افغانانو وروڼو خویندو غوندې ما هم خپل کار روزګار زه په بل هیواد کې ما کاوه چې د خلکو انتهایی زیاته مینه او محبت مې وګټه او خوشحاله یم ترې. بیا چې کله ما ته زمینه برابره شوه په خپل وطن کې دغه زه په خپل وطن کې کار کوم. او که خبره صرف د پیسو وي نو روجانه تاسو ته معلومه ده چې زه د دنیا هغه کم ملک ته چې زه نه یم تللی یا زه نشم تللی. ډېرې ډېر ښه ښه ځایونو کې ما ته د ډېرې ښه معاش سره آفر دی چې د تنخوا درکوو راشه ته په دې سرور کې څه کوې. زه چې دلته راغلی یم کار کوم، تاسو چې په ما باندې هر بهتان لګوئ خبرې ولې. زه راغلی یم ځکه چې زما نه کم کشران دي هغه مې دلته د غوږ نه نیولي راوستي چې یوه ډاکټره ده بل انجینیر دی. ځکه لیډر یا مشر هغې چې اول په خپله مخکې شي بیا نور خلک ورپسې راځي. نو ما دا ویلې چې زه به د پیسو دپاره یا د امنیت دپاره په نورو هیوادونو کې خو به کار وکړم، خو کله چې زه دې ډاکټرې ته وایم چې ورشه خورې هغلته د خپلو افغانانو خویندو خدمت وکړه چې هغه نور وطن ته لاړ نه شي، ته باید داسې یو ډاکټر راوسېږي. او ما ته وایي چې خورې خپله خو د مرګ نه ډارېږي، په افغانستان کې ژوند نه کوي، ما لیږي. اول مې دا مور ما ته وایي چې ولې زما زوی لیږي. ما هغې باندې په خارج کې په خپلو پیسو درس ویل، په بروسیه مې پې درس نه ده ویلی. یوه غوښتنه مې وله چې کله درنه څه جوړ شول نو راځئ به خپل وطن ته به کار کوئ. او الحمدلله خپل وطن ته کار کوي. تاسو چېرته کار کوئ؟ چا ته کار کوئ؟ څه کار هم کړی وطن ته؟ بغیر د دې نه چې الزامونه ولګوئ یا خپل فرسټریشن او غصه په خپل افغانانو ته بد رد وایئ وباسئ نور څه شی. هغه ملکونه چې ما تاسو ویلی چې زه تلای شم، زه کار کوی شم، خو زما مقصد صرف او صرف دا. او زه همیشه چې ما ته څوک وایي ته په دې ستونزو ته یم چې زه کار ونه کړم، زما خور کار دلته ونه کړي په as a doctor، زما ورور as a engineer دلته کار ونه کړي. وروره نو په موږ کې په دې نورو کې څه فرق شو چې دلته نه پیسې اخلي، خارج کې بانکونه کې اچي، خارج کې کورونه اخلي، هغلته کې یو سیاست دلته په موږ او تاسو کې زموږ په سرونو باندې چې دي نو هغه لوبې کوي.
نو ځکه زه درته وایم چې دا افغانستان زما وطن دی، دا زما د پلار نیکه وطن دی، زما کور، زما ځمکې، زما باغونه اوس هم دلته شته دی، د هغه وخت نه و او اوس هم شته دی. او په وطن باندې مینه یم او وطن ته مې چې څه کولی شو د دنیا او ستاسو په وړاندې دي. یوه زه یمه، یوه مې ډاکټره خور ده، یو مې انجینیر ورور دی چې د خپلې وسې مطابق خپل وطن کې لګیا یو کار کوو. ما سره هر وطن ته د تلو لاره ده، خو زه نه ځم او زه په دې باندې پوهېږم. دا زما فیسبوک لیکچه کې تاسو معلوم شي زه کومو ملکونو ته ځم په کال کې یو وارې دوه وارې، او په دې باندې مطمئن یم چې تاسو یو وارې هم لاړ شئ بېرته به رانه شئ، ځکه چې دغه یو حقیقت دی. ما مخکې خبرو کې تاسو ته وویلې چې د بده مرغه مونږ ډېر اسانۍ سره خپل افغانان د لاسه ورکوو او بیا دا ګیله کوو چې وطن ولې نه جوړېږي. هغه افغانان د لاسه ورکوو چې هغه څه شعور لري، څه پوهه لري. ما درته مخکې ملکونه وښودل چې په کوم کوم ملک کې مهاجر شوي دي، د هغې ضد ایجنټانو د دې او د دې نومونه هم پیښي دي. هغه چې دلته پاتې دي هغه د دې ځای نه په فرار کې دي. ولې په فرار کې دي؟ خپل وطن هم څوک پرېږدي خو مجبوره دي، څه وکړي؟ نو راځئ مکتب داسې ښه جوړ کړئ، هغې دپاره کار وکړئ، د شفاخانې دپاره کار وکړئ چې د بل د محتاجۍ نه ووځئ. او مخکې مې درته کلیر کړی چې ما ته په تھریټس راکوئ یا دھمکیانې راکوئ یا الزامونه راباندې ولګوئ یا بهتان راباندې ولګوئ یا د وژلو خبرې راته وکړئ، په ما اثر نه کوي، ځکه چې زه راغلې په دې اراده یم چې وطن ته کار وکړم، کوم او بیا به یې هم کوم او یوازې نه یم، خپل فامیل سره دغه کار کوم. او که تاسو هم دومره واقعا میړني یاستئ، واقعا خدمت هم څه خاص کړی بغیر د دې نه چې په فیسبوک باندې کښېنئ، نو ډېره به ښئ او ویې ښئ، دنیا ته یې وښئ. او که واقعا تاسو په وطن مین یاستئ او په افغانستان مین یاستئ او غواړئ چې د افغانستان مثبت او ښایسته عکس نړۍ ته وړاندې کړئ، نو راځئ د خبرو او د منطق د لارې چې د خپلو څه ورته وایي چې خلکو سره کښېنئ او خبرې کړئ، د هغه خلکو نه چې خفه یاستئ یا هغه خلک چې تاسو ته دا ګیله لري چې ستاسو وطن خرابوي، ورانوي، مداخلت کوي او دا کوي دا کوي، د خبرو د لارې، د منطق د لارې خبرې ښکنځل کوم کس کوي؟ کوم چې ډېر کمزوری شي، کوم چې منطق نه لري، هغه بد ردو ته ځای ور واوړي. څوک چې منطق لري، څوک چې رښتونه یي، څوک چې شعور لري، هغه کله هم خپله خبره غږ تیزی نه او کنځل یا بد رد نه وایي. هغه چې پوهېږي چې منطق نه لري، هغه چې پوهېږي چې کمزوری دی، هغه چې خبره یې کمزورې ده، نو هغه زه راوړي ښکنځلو ته. ښه، خبرې ډېرې وشولې او زه هم ځمه دفتر ته ورځمه. بس صرف دومره به وایم چې زه هېڅکله خپل ځان ته دا اختیار نه ورکوم چې د چا هېواد ته بد رد وایم، هېڅکله نه، ځکه چې زه پوهېږم څنګه چې په ما خپل وطن ګران دی، داسې په هر چا خپل وطن ګران دی. ځکه خپله خبره چاته کوم زه به په منطق باندې کوم. او ما ته خپل افغانستان ډېر مقدسه دی، زه پې ویاړم، همیشه به پې ویاړم. او تاسو ټولو ته دې هم خدای توفیق درکړي د ښو خبرو، د ښو کارونو او خپل وطن ته د ښه کار کولو، چې آباد یې کړو، چې موږ او تاسو نور د نورو خلکو ته محتاجې او د خبرو نه وځو، نو ډېر به ښه شي. او دا هم په جوش کې د لاسه ورکړی دا سړی، نور اتې وطن ته د جوش نه د هوش ضرورت دی. تل دې افغانستان په لوی الله مسپارم. تل